کله پاکستانی شي، کله ډاکټر نجیب پسې کندل، کله یو پسې کندل، کله بل پسې کندل. زه د حیران دې ته ګورم چې دا څومره منافقین خلک دي، څومره منافق خلک دي. نو مقصد دا دی چې افغانان ورونو زموږ ستاسې وطن دی، په وطن کې مشکلات شته، خو دا خدای دې دا موقع بیا نه راولي چې زموږ ستاسې په وطن کې بیا جنګ شي او بیا بدبخته شي. او په دغه زموږ مقصد هم دا دی. ما تاسې ګورئ 10 11 12 کاله ډېر غټ عمر دی. ما چې جمهوریت او کله په افغانستان کې امریکایانو او طالبانو ترمنځ د جنګ، زه دا جنګ خلاف وم، ځکه په دغه جنګ کې زما د افغان وینه تویه شوه، زما کونډې یتیمان پکې جوړ شو، زما میندې پکې بورې شوې. ګټه یې موږ ته څه شی راکړه؟ ته یې ماته وښیه چې ګټه یې موږ ته څه شی راکړه؟ ګټه یې څه شی شوه؟ دا بعدې کینې وایي چې والله په جمهوریت کې داسې وشو داسې وشو. ورور ته په دې شیانو غږېږم هم نه، بعضې ټایم سړی مجبوره شي. جمهوریت نه موږ جوړ کړی او نه موږ راوستی او امریکې راوستی او د خپل مقصد دپاره راغلي وو افغانستان ته، او افغانستان یې 20 کاله یې پکې تېر کړل، 19 کاله، او زموږ یې پلکاو انسانان پکې ووژل. او زه جنګ ته چکچکې په افغانستان کې وامه. ما خو په دغه کې هم نه دي والي، په جمهوریت شو په هغې وخت کې هم دا ما ویډیوګانې پرتې دي، جړاګانې مې دلته کړي، فریادونه مې دلته کړي، د هر څه مې په دا میډیا باندې پراته دي. طالب ته مې ویل چې مه کوه وروره، مه وژنه د ملي اردو، ملي اردو ته مې ویل چې مه کوه، په طالب سره جنګ مه کوه. خو زموږ همدغه د وسه کېده که نه، همدغه د وسه کېده او کولم. نو اوس د چیش دپاره زه دغه وکړم، اوس به زه د اصلاح دپاره کار کوم، ما سره بل لار نشته دی. دغه طالب دی وروره اوس لیونی دی، ما په حساب باندې کوم. دا نن چې تاسې تاسې خواږه کېږي، دا خلک پرون څوک وو؟ تا څه شی منلو په افغانستان کې؟ تاسې څه شی منلو په افغانستان کې چې دا نن دله خواږه کېږي؟ نن دې ته بیرغ هم رایاد شو، نن دې ته افغانیت هم لږ رایاد شو. دا ټول موقت وخت دپاره د دې سترګې، د دې وحشت، د دې فرعونیت، د دې بدماشي، د دې زورواکي، د دې هغه لنډغري موږ لیدلې ده. ځکه هغې عادت هم داسې اخیستی، هغه ته هر څومره که کوشش پرې وکړي، قسم دی قسم یې کړي، ځکه هغه د خپل عادت نه مجبوره دی. پوه شوئ؟ نو اوس دا خلک چې دي، دا په زړه کې داسې ډک دي، داسې ډک چې قسم په خدای چې دې له بیا چانس ورغی، بیا به زه تا باندې غږ وکړم چې راشه د پېښوریانو خبره د سیره څو پخېږي. پوه شو؟ بیا به درته معلومات وشي. دا اوس زما اوږه استعمالوي، د بل اوږه استعمالوي، د بل اوږه استعمالوي، چې څه رقم دې قدرت ته ورسېږي. پوه شو؟ د دې په دې باندې منافقت باندې موږ پوه یو. وروره زموږ دریځ، زموږ منطق، زموږ دریځ باید معلومه. دریځ هم دا دی افغانستان کې اوس دا حکومت دی، نظام ورته وي، هر څه ورته وي. وروره دې کې چې نیمګړتیا په دې باندې به خبرې سره کوو. دلته ډېرې غونډې جوړېږي په دې خارج کې، ډېرې دسیسې جوړېږي، موږ ټول نه خبر یو. پوه شوئ؟ ځکه چې د دې خلکو کار څه دی؟ دې ته د افغانستان کې مکتب غواړي، دې ته د افغانستان کې حقوق غواړي چې 20 کاله حقوق او ورثه دې د خپلو لاندې کړي. پوه شوئ؟ نو خبره دا ده چې دلته بعضې اشخاص راځي چې په پلاني باندې ټاپه ولګوه چې ته طالب یې، بل ثاني باندې ټاپه ولګوه چې طالب یې. په دې ټاپو ماپو باندې زموږ پروا هم نه راځي، ځکه چې موږ په یوروپ کې ناست زموږ څنګه طالب کېدی شو. خو دا خلک کوشش کوي چې زموږ په یو طریقه نه یو طریقه په دې سوشل میډیا کې موږ بدنام کړي. هېڅ هم نشئ کولی، هېڅ هم نشئ کولی. پوه شولې؟ هېڅ هم نشئ کولی. پاتې شوه د پښتونخوا پښتنو دغه بعضې ته ویم چې ډېر تکلیف و تاسې د افغانانو په سر وانې چې افغانان په پاکستان کې اوسېږي او موږ 40 کاله ساتلي دي او دا دی واغه دي. اول دا دی چې ستاسې خبره صحیح ده، که چا چې پاکستان د چا په لاس کې دی د هغې خبره صحیح ده.
ته خو یو ودیک سړی چې د چا په لاس کې پاکستان دی هغه وایي چې موږ د افغانانو په سر تجارت کړی، موږ افغانان چې دی خرڅ کړي دي، موږ افغانستان کې جنگ دا کړی دی. ویډیوګانې را سره پرتې دي، ویډیوګانې یو ویډیو را سره پرته ده. پوه شئ؟ نو موږ ستاسې خبره ومنو که ستاسې د مشرانو خبره ومنو. او اوس چې دغه افغانان وواته، اوس تاسې ما ته دا ووایئ چې په پښتونخوا کې څومره ارزاني راغله د افغانانو په وجه چې افغانستان ته لاړه، څومره تاسې په سعودي کې چې په دالکا واسې تلي هستئ که اوس نور راغلی سعودي عرب ته، باید تاسې خو تیارې ډکې ډکې وې پېښور ته روان شوي د افغانانو هم دا کاروبار نیولی وې، ځکه افغانانو خو ستاسې ټول کاروبار نیولی و. باید ستاسې ورځ هم ښه شي، د مسافرین هم خلاص شئ، خپل کور مور پلار وروڼو ته دې ته اوس څه کوئ خو ځئ که نه، نورم ذلیله کېږئ، نورم دروانې ګرانې راله، نورم دغه زه ګورم سعودي عرب ته را روان هستئ. دا موږ چې ویو چې پاکستان ریاست د خپل د ډالرو دپاره خپله ښځه خرڅوي، خپل ناموس خرڅوي که نه خرڅوي. دا ورشئ وګورئ په دغه ټیک ټاک کې یو زموږ یو ورور دی زخمي نومیږي که څه شی نومیږي، ستا د کوم شناختي کارت یا د دفتر کې کومه ډیټا پرته ده، کومه کونده دې پرته ده، په هغې کې ستا د پلار د مور د خور د هر څه مکمل معلومات دي، د $2 یا د €2 په خاطر باندې ټوله ډیټا یې هغې ته ورکړې ده، او یو پسې راوباسي هغه زموږ افغان ورور. دا ستا پاکستان دی، دې پاکستان ته ته زنده‌باد وې چې نه دی په خور دی، نه دی په مور دی، نه دی په ځوانانو دی، نه دی په عزت باندې، نه په هېڅ شي باندې نه دی. او دې پاکستان په سر باندې تاسې کنځل او بد یې ردي، او اوس هم لګیا یاستئ بعضې غول خورئ، اوس هم لګیا یاستئ بعضې چټۍ توی وئ چې دا خو زموږ پاکستان دی. زه درته دوه پاکستان ریاست او اسرائیل ریاست څوک هم چې دې ګلخانې والا سره تاسې بحث کوئ، فقط دا ورته ووایئ چې پاکستان ریاست او اسرائیل ریاست په دې کې ظالم څوک دی؟ په دې دوه ریاستونو کې پاکستان ډېر ظالم ریاست دی که اسرائیل ډېر ظالم ریاست دی؟ اسرائیل ډېر مسلمانان انسانان شهیدان کړي وژلي دي که پاکستان وژلي؟ اسرائیل ډېر خپل خویندې میندې بې عزته کړي دي، خپل خلک یې وژلي دي، خپل مکتبونه یا مدرسې هر شی چې ورته وې هغه یې بمبار کړي، خپل د فلسطینیانو درته نه ښیم که پاکستان دا کار کړی. دا دواړه خبرې تاسې دې ته په مخ کې ونه کېدې. پوه شوئ؟ نو خبره دا افغانانو ورونو چې موږ دلته چې ناست یو، موږ له نه څوک تنخوا راکوي، نه موږ ته څوک شی مراد راکوي، صرف د خپل وطن په خاطر باندې لګیو او یو میډیا باندې راځو یو خبره کوو. په دا داسې نه کېږي چې یاره موږ ګنې په حساب باندې چې دلته به موږ دا اوسنی حکومت ختم کوو بس بېرته به اوس زه ګورم په دا دغه کې لګیا دي په دا باندې ځکه چې هغه لایف ته خو داخلېږم نه یا ویډیوګانې مخې ته راشي پاچا کاموال په لندن کې ناست دی او ګوره طالبانو سپورټ کوي. زه د وطن خبره کوم دا ماته و چې په لندن کې ناست او که ته داسې په خوشحاله د اوسني نظام ته خو کډه ویسوته دپاره ما مبارزه کوله نو ما کډه کابل ته وړې وه چې د جمهوریت دپاره مې دلته دفاع مې کوله د سرتېرو طالب سره مې ورور بحثونه کول نو ما کډه کابل ته وړې وه. یعنې دومره پورې احمقان دي. زه نه پوهېږم چې دا کوم ځای نه دا راپیدا شو کې اشرف غني صاحب پرېښي نه یې ولا کې ډاکټر صاحب نجیب پرېښي نه یې ولا کې ملا هیبت الله پرېښي نه یې ولا کې مندل لیکي. ولې کندلې لیکي؟ د منډۍ پیداوار مور سره دی 1.5 لکه امریکایان پراته چې په افغانستان کې چلته کنځلې لیکي. ما ته کنځلې کړي او نوم دې ننګرهارۍ لیکلی. نو خبره دا ده چې افغانانو ورونو ځوانانو زه تاسو ته یو خبره کوم، دغه اشخاص چې دلته په خارج کې ناست دي قسم دی چې دې د وطن نه لاس وینځلی لکه دې دومره بخښنه غواړم دومره شخصي ګټې وروره نشته دی اوس دغه نه خپلې شخصي ګټې لري اوس یا ګټې چې دي د سوال لاندې راغلي نشته دی په افغانستان کې چې هغه ډالرو چوکۍ وه. اوس دی خو خپله نه دي تا هم دې ته مجبور کوي چې ته افغانستان ته لاړ نه شي. تا هم د خپل مور پلار وروڼه فامیل بلته لري
د هغې نه دې وباسي دې حد ته دې رسوي چې تا د هغې دلته ډېر زموږ دا ځوانان 45 کاله استعمال شوي دلته ډېر مودې سړی یم پوه شوې دا اوس دلته تاسو تا اوږه استعمالوئ ځوانان یې ځانونو ته کېنولي چې وروره موږ خو جمهوریت غواړو د جمهوریت ملا دې ماته شو نو پرون چې جمهوریت ولې راتلې چې پرون ته تا ول دې نه دا سوال وکړه چې دا ته ماته جمهوریت غواړې دا پرون چې جمهوریت و او دا په ملي اردو وه دا امکانات دا تیارې وي دا ټانګونه و دا د دنیا کومکونه نو په هغې وخت کې ته ولې د جمهوریت پرېښوده چې اوس ما باندې په تش لاس باندې بیا جمهوریت ګټي او دا ټوپک به راته د کوم ځای نه راوړي دا مهمات به راته د کوم ځای نه راوړي بیا به په یو نوم لکه پرون چې دا تاسې ونه کاته دا په بدخشان کې 10 ځوانان 10 کورنۍ تاسې پرون ورانې کړې 10 کورنۍ تاسې پرون ورانې کړي چې هغې باندې به څه تېرېږي چې هغه به طالبان مړه کوي پرېږدي به عمر قید ته به ځي تاسې د 20 میلیون تلته روپۍ لېږلی شئ تاسې ماته د 20 میلیون تاسې روپۍ لېږلی شئ تاسې غلو ما د دې جواب راکړئ تاسې لېږلی شئ خو لاړه د هغه اقربانان هم ژوند زندګي هم تباه و برباد کړه ورته څوک به ودونو والا مور به لري فامیل به لري زه قسم په خدای دومره مې پیړه در کړی په دا کسانو حالان کې جرم یې کړی د یو نظام په خلاف یې بغاوت کړی قسم درته خورم چړه مې پرې در وکړو چې دا اقربانان بې ځایه توی شو اوس ولسوالۍ باندې راشه او 2 ډزې وکړه او بس دلته په میډیا کې یو شور جوړ کړه بس د دې دپاره لاړ هغه هم تباه و برباد کړه کېدای شي په دې کې داسې و چې همدغه یو بیا ګټونګي او د فامیل تاسې بې وجدان و هلته عیسی خان دی عیسی خان نومېږي اټک چپک والا زموږ د لغمان روډ چې و جمهوریت کې هغه مشهوره دغه و په وکیلانو باندې چې حمله وشوه په دغه کې هغه په ایران کې ناست دی که دومره دغه بچي سیروي باسي هغه که نه د هغې سره کومک وکړي چې راوځي که نه هغه خو ستاسې لپاره دا قرباني ورکړې وه که نه همدغه د وکیلان او دغه یې بچ کړه که نه اوس یې راوباسئ هغه اقرب هلته پروت دی په اقرب دیړي کې کله یو ویډیو شیر کړي کله بل ویډیو شیر کړي تاسې ډوزماران راشي که نه دغه راوباسئ که نه یو 15-20 روپۍ پرې لګېږي که د نر بچیانه سیره شیره ویې که نه رئیسې شئ ولکن 10 روپۍ ملي اردو والا ته افغانستان ته ولېږئ 10 روپۍ خو دلته بس تکړه سئ چې د پردي بچي استعمال کړي څه په نوم د بل په نوم باندې پوه شوې نو موږ همدې شي ته انشاءالله نه پرېږدو الله هم خوشحاله آباد لره زما خو دومره خبرې نه وي هم دومره لږ لا یې پرالم بیا بېګاله انشاءالله خبرې وکړو ته اپشن یې ډېر زیات اچول شوي دي الله مې عزتمن لره به دا دلته زه ګورم دا بعدې عکسونه ګورم چې جوړ کړي کله د اظهار خوشحال هلته اوس یو اپشن اچولی کله ډاکټر صاحب نه دغه جوړ کړي کله طالب جوړ کړي کله د یو نه کله د بل نه ټول ورځې په چټیاتو باندې تېر شو ته وایې دا جمهوریت چې دی بس که موږ دغه کسان د دې دغه نه خوښ شو د ټیک ټاک نه به دې دواره جمهوریت راولي په افغانستان کې طالبانو نه زده کوي طالبانو نه کله چې جمهوریت نو سقوط شوی او دلته به لیفونه به یې جوړول په څومره اخلاقو باندې په څومره انسانیت باندې وروره موږ سره ظلم کېږي موږ باندې بمباري کېږي موږ سره دا کېږي دومره په سړیتوب بیا د سره خبره کوله کې د نظر اختلاف بیا د سره لرودو تاسې د کنځلمارو بچیان دلته راځئ وروره کنځلې او په بدو ردو باندې خلکو ځان سره مرګړي کوئ تا سره څوک مرګړی کېږي تاسې سره څوک مرګړی کېږي په دې حالاتو کې دا کوم بلار باندې تاسې روانه سئ هغه آصف چاکر یو ډوډۍ خوړلې وه آصف ځواک هغه ډوډۍ پې باد کړه هلته یو دی یو کمیشن کار هغه د پیژنم هغه آصف ځواک باندې د کور ډوډۍ دا د بې غیرتوب یو حد ته د نظر اختلاف هر چا سره د کور ډوډۍ دې کره ډوډۍ خوړلې ویل تا ما کره ډوډۍ خوړلې دومره پورې دا ولیدلي خلک دي نو الله هم خوشحاله آباد لره انشاءالله بېګاله به لایف ته راځو همداسې لږ غونډه کې لایف ته رالم او انشاءالله موږ دلته یو نه یېرېږو نه ټیټېږو او انشاءالله په مخ کې به زه دا یو خبره کوم چې وخت را روان دی چې انشاءالله پاکستان به 4 یا 5 تقسیمه کېږي
4.5 تقسیمه بلوچستان تقریبا 98% ختم آزاد کشمیر کې سره روان دي په مقبوضه افغانستان خیبر پښتونخوا کې سره روان دي دا به ټول انشاءالله وګورئ لږ انتظار کوئ د خیره د لوی افغانستان ارمانه پوره کیږي او دا چټلستان دا کوپرستان دا ایله منډۍ دا اسلام برباد به انشاءالله تعالی داسې بربادۍ چې انشاءالله د دنیا د نقشې نه به ختمیږي زنده باد لر و بر لوی افغانستان په دې لندن کې شته په دې جرمني کې شته په نړۍ نور هیوادونو کې اوس یوه معیاري شفاخانه چې موږ په کابل کې جوړه کړو لکه څنګه چې عمران خان جوړه کړې شوکت خانم په لاهور کې په پېښور کې په کراچۍ کې یعنی دا ولې نه کېږي دا ډېره په اسانه کېږي حکومت وایي چې یاره دا شی جوړو که حکومت سره پڼ نه وي دې ته لینک جوړېږي ګوره عمران خان په ټي وي وانه کېناستو په ټي وي وانې په 4 ساعتو کې د پېښور کومه شفاخانه جوړېده شوکت خانم 4 ساعتو کې پیسې راغونډې کړې او دغه رسنۍ د موږ ته کنه کارلو لینک جوړ کړو چې وروره دا لینک جوړ کړو وروره دې شفاخانې دپاره مرسته دوامداره مرسته ځکه شفاخانه چې ده ډېر غټ مرسته ګوره خلک اتا رانیسي اتا هغه پیسې نه دي وړي اتا په هغه پیسې په اکاونټ کې پرتې دي زما ملګری دی د دې په خاطر نه چې زما دوست دی یا د په خاطر دا خبره کوم اتا هغه پیسې چې دي 8 لکه او څه د پاسه 8 لکه یورو یا ډالر هلته په کابل کې د افغانستان د اوسني حکومت سره دي اتا کور ته نه دي وړي خو دا د اتا کار نه دی چې اتا د کینسر شفاخانه جوړه کړي دا د ټول دغه د خیریه بنسټونه چې راغونډ کړي د یو هم نشي جوړولی دا ټول چې یو ځای کې دا شفاخانه دا ډېر غټ مصارف غواړي دا حکومتي رابطه غواړي ځکه دې کې اټومي مواد استعمالیږي اوس ناکامه راغوندې دومره سړی راغی ما ته ټول ننګرهار یې راته ودان کو ما ته یاد شي موږ به چې د کامې خلک به چې سیند نه بیا اوبه راګرځولې خمبې بیا په اوږو وانوي لا بړه خمبې بیا واچولې او کاڼې بیا واچولې اوبه بیا را دغه کړي اوس د کامې ته 40 ساعته کالو سر د کونړ د سیند نه اوبه را روانې زما ټوله کامه پې ودانه ده غونډه ولسوالي همداسې نور نو خبره دا ده چې دا کار کیږي او بیا موږ دپاره مرګ په کار دی مرګ چې په 2026 کال کې موږ په افغانستان کې معیاري شفاخانه نه لرو زه پاکستان ته محتاجه زه انډین ته محتاجه زما شاپوردران اتل قهرمان د وطن رښتونکی بچی چې د خبره په داسې ځوانۍ کې د هغه په انډیا کې علاج کېږي په هغه انډیا کې چې موږ ویو چې احمدشاه بابا 9 ځل په لال کلا کې ناسته کړې د هغې دې پورې باچایني کړي نن زامقه انډیا ته محتاج یم نن زامقه دارخور پاکستان ته محتاج یم دا ټول کارونه کوي خو دا ایمان غواړي افغانیت غواړي او په رښتون کې مینه غواړي نه یې کوي دا زموږ خلک نه کوي ورور دا ټول کېږي زه دلته په یو ښار کې دلته پیژنم دلته ما نه 1.5 ساعت لرې دی ما مخکې هم دا 15 ډاکټران په یو ښار کې دي افغانستان دا رسمي په دغه کې د جی پین دي دلته په شفاخانو کې زه ورته ورځم او دا خپل احساس لري ورته وایم چې ډاکټر صاحب د دې جولۍ په خاطر ډاکټران صاحبانو دا د کینسر شفاخانه د سرطان شفاخانه په افغانستان کې جوړه شوې ده خیر دی په میاشت کې تاسې په لمبر وانې یو 2-3 ورځې هغې ته وباسئ قسم دی چې وباسئ ورته والله نور قسم دی چې مړه شو زه پرون دغلته تلمه دغلته ما ویل بیا یو ویډیو جوړه کړه په دې زما په ښار کې شفاخانه ده سین جم هسپتال چې د یوروپ دریم دی دویم غټ هسپتال دی یو بسته مکمل بلډینګ دی انګریزانو چې ماشومې کېږي د دې دپاره جوړ کړی په دې کې سړی ډاکټر نشته دی قربان دې شم ښځه ډاکټره نرسه ډاکټره بغیر د میړه نه چې میړه خپل ښځې سره هلته پاتې کېدی شي نور هېڅ چا ته په دې شفاخانه کې اجازت نشته او دا نرسه ورته دغه شان دی ولاړه الحمدلله زما 3 زامن دغلته شوي دي زه ځان ته غیرتي ویم زه ځان ته پښتون ویم چې نن زما بخښنه غواړم چې زما ماشوم کېږي سړی ورته ولاړي دا څومره د شرم خبره ده او انګریز چې کافر دی د هغې چې ماشوم کېږي وروره ښځې ته یې ښځه ډاکټره نرسه ولاړئ نه موږ غیرتیان شو که دا غیرتیان شو نو په څه شي باندې غیرت کوو موږ او دا وطن کله جوړو بس وطن لږ دغه چې بل دواره ورپسې بل ټوپک راغستی د پاکستان پوستې ته ختلی چې به څنګه یې ړنګ کړو موږ خو 15 کاله همدا وکړه وورنه نو خبره دا ده چې دا کار کېږي قسم په خدای دی چې دا شفاخانې په افغانستان کې جوړېږي ډاکټران هم لرو
په وطن باندې مین خلک هم لرو سیستم نشو جوړولی وروره ما درته د عمران خان حواله درکړه چې 4 ساعته په ټي وي باندې کېناستو او پېښور کینسر شفاخانې دپاره پیسې راغونډې کړې اوس ملا برادر صاحب دې کېني په ټي وي باندې او ودې وایي چې دغه لنګ ته وروره پیسې ټرانسفر کړې دغه ته موږ د کینسر شفاخانه جوړو خپله به حکومت به هم کوم وکړي ولس به هم پکې دغه وکړي څوک دا دغه نه کوي زه نه پوهېږم چې موږ یې د چا نه یې زده کړو شینواری صاحب دغه زما د بچیان مې په فوق العاده مکتبونو کې سبقونه وایي قسم په خدای دی چې دلته هغه بله ورځ ما تاسې دا قصه بله ورځ هم وکړه چې زه لاړم میټینګ ته دا کار پارک مکمل د دې موټر نه ډک و نو ما هسې د دغه نه معلم نه پوښتنه وکړه چا سره مې چې ما دا موټر چې ولاړ دي دا چا دي وایي دا د معلمانو دي سرمعلمانو دلته چې کاریګر دي دا ټول مکمل یو غټ دغه کار پارک و دا د موټر نه ډک و ځکه چې تنخوا یې ښه د موټر کې ځي راځي که نه زه چې د افغانستان واکدار یم زه باید 20,000 15,000 افغانۍ د معلم تنخوا وټاکم ما 10,000 معلم له تنخوا ټاکلې د هغه ځای په کرایانو کې تیزي ورور چې د لو وخې راشي شاګردان یې مخکې کړي وایي راځه لو وکړه چې صاحب مهربانه په ټي کې مې غنم کرلي ځکه چې تنخوا یې کمه ده مهرباني وکړئ نورو ملګرو له تاسو ټیم ورکوئ خدای مې عزتمند لره شکر يرحمكم الله. اول خو عبدالرحمن ډیره زیاته مننه چې تا مطلب دا خبره وکړه چې ستاسو کور او ستاسو موټر او ستاسو مطلب نور چې دی دغه افغان په خدمت کې د ډیره زیاته منل ته خبره ستا نه ده او نه زما دلته خبره د پاکستان د دې ظالم وحشي او د دې جابر ریاست ته دا نن چې موږ په افغانستان کې روغتون داسې نه لرو د په دې کې د دغې ریاست لاس دی ځکه دغه ریاست زموږ هیواد په نیابتي جنګونو خاورو سره خاورې کړی دی له تا مننه کوه البته ستا احساس د قدر وړ دی نو د پاکستان نه موږ ته هندوستان او د هندوستان نه موږ ته چین او د چین نه موږ ته امریکا یعنې په ټوله کې هدف دا دی چې ډېره ښه ده را به شو دغه شاه فیصل وروره مهرباني وکړه ستا نوبت دی السلام علیکم ټول ملګرو دوستانو ته د پاس دوستانو چې څوک ناست دي او لاندې ته هم ټول سلامونه زه به دا خبره وکړم دوستانو د یو ځوان په حیث باندې چې کوم حالت فعلا روان دي دغه کوم زمونږ او تاسو موضوع البته دغه چینایي او محرم خبره وکنه کما ته یو څو دقیقې وخت ولور نو دغه چینایي سره چې واده کړی اول خو د اسلام له نګاه نه خبره دا ده چې د یو انسان اصل و نسب باید وکتل شي د یو انسان اصل و نسب باید وکتل شي چې هغه څوک ده د کوم ځای نه راغلی څه کاره ده بیا باید د دغه کس د راتګ مقصد باید وکتل شي چې دا د کوم ځای نه راغلی ده په څه حساب راغلی ده دا څه کوي دلته په څه شي خاطر راغلی ده اوس موږ او تاسو راغلو دې چینایي ته ګورئ موږ او تاسو ته معلوم ده چې چین په کوم ملک کې په ښی ښی دغه ملک یې تباه کړی ده صحیح ده هغه ملک یې تباه کړی برباد کړی ګوره د هند په شاوخوا کې چې دا کوم واړه ملکونه دي او د افریقا وګوره دا ټول چین څه وکړه 1 روپۍ به ولګو 10 روپۍ به په حساب کړي ټولې قرضداره کړي دي ټولې تباه کړي یوه خبره دویمه خبره دا ده چې چین ولې دغه زوړ قرارداد اپډیټ که ګوره موږ او تاسو باید دغه خبرې ته فکر وکړو زوړ قرارداد په دې خاطر باندې اپډیټ که چې په زوړ قرارداد کې دا لیکل شوی و چې انجینر او لیبر به زما یوازې قرارداد بستایي قرارداد اپډیټ که انجینر او لیبر حتی هغه کم ایهاتان چې راځي تفتیش کوي هغه هم د خپل چینایان دي په کال 2023 کې په 9 میاشت کې کرومایټ تیږه ګوره د ارزان قیمت پل څنګ نه چې د راشد خان اکاډمي د الته 10 ټیلره کرومایټ تیږه الته یو چینایي غلا کړی او چې د حشمت کرزي ورور هغه کمپنۍ و تحولاتو سره کمپنۍ بنده شوه هغه چینایي د هغې ټیلر د پاسه نور سامان بار کړی و هغې چین ته صادروو چې خوشبختانه هغه موږ ګیر که او دولت ته وسپاره هغه د کابل ګمرک په څنګ کې ولاړو تقریبا ډیر وخت ولاړو زما یو نیم کال کې چې راغلی یم تر هغه وخته پورې ولاړو نور ترې نه خبر نه یم نو چین سره باید ډیر په احتیاط موږ مخکې لاړ شو ګوره یو ملک چې ده هغه یوازې ستا اقتصادي هغه ته ناست نه ده ضربې ته په کل کې د یو ملک د ستون فقرات چې د هغې معدنیات دي هغې اقتصاد ده راغلو دې ته چې یو ملک څنګه غواړي چې په بل ملک خپل جاسوسان ورځي ګورئ تاسو چې مطالعه وکئ د کی جی بي یو جاسوس تربیه کړی یو نجلۍ چې هغه جرمنۍ ته لاړه هلته درس ویلې بیا هغه پانتون کې هغه استاد سره واده وکړه د هغې نه ماشومان وشو
همیشه به روسیې ته معلومات لېږل. کله چې وخت پوره شو هغه خپل میړه ووژه، روسیې ته لاړه، ماشومان لورګانې ورته ویلې ولې؟ وایي دا زما وظیفه وه، زما دنده وه، ختم شو. دولت راته ویل ستا کار ختم شو، بیرته راشه. نو کم غټ ملکونه چې دي هغې سره باید موږ ډېر په احتیاط لاړ شو. اوس راغلو مهر ته. مهر موضوع ده د ګوره که اوسنی نظام د مهر په اړه باندې یو صحیح هغه درلودلی دریځ، یعنی قاطعانه دریځ درلودلی، دوی باید هر نکاح د دولت یا د په محکمه کې کولی چې څومره پیسې په څه حساب شوی ده، په څومره پیسې په دې کې لګېدلې دي، خو دولت په دې کې قاطع نه ده. کم دریځ یې داسې قوي دریځ نه ده، صحیح ده، فرمان به ورکړی، خو داسې قاطع دریځ په دې اړه نه لري. ځکه موږ ولیدل په 12 موضوع کې لاړ شئ تاسو وګورئ په اعظم قیمت کې مجازات یعنی سزا باید وټاکي. سزا سزا باید وټاکي، سخت نه سخت سزا باید وټاکلی شي. سخت نه سزا باید وټاکي. هغه چا چې سرغړونه وکړه ورباندې باید عملی شي، چې په یو 2-3 عملی شي، والله که بل څوک بیا وکړه. ګورئ شنواره صاحب، زه به تاسو دا وایم د مهر په اړه باندې، د ولور په اړه باندې دولت هیڅ قاطع هغه نه لري، دا دریځ نه لري. ځکه چې په ارزان قیمت کې هغه سړی چې ده په ارزان قیمت کې اوسیږي، د سلیم کاروان شاته د هغې کور د خپل لور یې ورکړی او واده کړی و. پکتیاوالو کله چې هغه خپل لور ورکړله، هغه هلک واده که، نو هغه هلک سره پیسې نه وي. د واده نه بعد دا سړی راجیګ شو، خپل زوم باندې په 12 اوزه کې عریضه وکړه بندي کوي، ما په دې باندې 3.5 لک افغانۍ دي، دی ماته نه راکوي، خط یې لیکلی، او که تاسو غواړئ زه به تاسو ته په ثبوت سره راوړم. بیا همدغه نه وکړه، همدغه شروعات وکړه. ګوره هغه بندي و، څه ورته وایي دا زومې بندي و، موږ لاړلو د خلکو سره خبرې وکړلې، مالې ګورئ دا خو غلط کار ده، تاسو د دې زوم بندي کوئ، دا پیسې ورته له کمه کي، صحیح ده، تیر کړه. موږ لاړو هغه سړي ته کېناستو، هغه سړي ته زه نه یادوم، ځکه موږ د الله په رضا باندې کړي، ما $300 هغه سړي ته ورکړلې، مالې ګوره دی به نورم درکړي، صحیح ده. اوس راغلو ولور ته چې دغه چینایي چې واده کړی ده، د دې نکاح چیرته تړل شوی دی، دې نکاح چا تړلی، او دغه نکاح خط چا ورکړی ده، صحیح ده. دلته یو موضوع ده چې نکاح خط دې ته چا ورکړی، ولې دا کار شوی ده. اصل نسب ما خو دا ټول موضوعات تاسو ته ویلي چې چین سره باید موږ په ډیر احتیاط سره قدم کیدو، ډیر په احتیاط سره. اوس راغلو په ډیرې بخښنې سره ورولۍ رشته ورسره کړو، هم باید د دوی نه راولو، د دوی نه باید راولو، نه د دوی نه باید رانولو، باید په نکاح کړو ځان، د دوی نه باید رانولو. ګورئ موږ او تاسو ته اسلام د عربستان نه راغلی، صحیح ده. یو کس د لاړ شي کنه، یو عجم د لاړ شي په عربستان کې د واده وکړي کنه، چې د سعودي حکومت ډایرکټ رانیسي او وژني یې، ډایرکټ ختموي، ځکه هلته اجازه نشته چې ته یو عربۍ سره واده وکړي. موږ باید خپل ځان، صحیح ده، موږ دنیا سره اوس ځان نشو سیال کولی، ځکه موږ او تاسو حکومت په رسمیت نه ده پیژندل شوی، خو یو څه باید وګورو، یو څه باید زده کړو، موږ نورو ته باید وګورو، یو څه زده کړو. نو په دې اړه باندې ګوره دلته ډیر دوستان ناست دي، شاید د امارت اسلامي شاه فیصل صاحب او باچا صاحب دومره معلوم، باچا صاحب، فهیم صاحب، نور ورونو ته کوم چې ټول بخیر روغ جوړ به زه وختي راسې ناست یم دا وته او خبرې محرمه. باچا صاحب تاسو والله چې داسې خبرې وکړئ چې هغه زموږ هم زړه ته درد راشي، او داسې موضوعګانې چې هغه د اهمیت وړ وي په هغې خبره کول پکار ضروري. صحیح ده فهیم صاحب، ما اکثر خو صحیح ده، خو پرسنل څیزونه دا نه ډسکس کوو، موضوع ته به راشو. ګوره مونږ که یو طریقه یا داسې سړی سره اختلاف ساتي نو ښه ده چې احسن طریقې سره وساتي. اختلاف په یو ځای، خو دا بعضې څیزونه هغه د انسان درد هر چا ته رسوي. لکه اوس دا مریض ملګری و، والله چې دومره خفه شوم، لکه داسې په والله په بالله چې قسمیه درته وایم په دا د په ریکارډو چې دومره خفه شوم لکه چې ورور سړی خفه شي. نو داسې خفګان او داسې درد خو هر چا سره وي. نو ما خو دغه هیله او دغه خبره مې تاسو ته کوله که چېرته پاکستان ته د تلو اجازه تي ورته، او هلته ورته څه قسم هم مطلب ضرورت تي، زموږ کور شته، ګاډي هم شته، رونه هم شته، هر یو به ورته موجود یا د ریکارډ دا خبره کومه. که چېرې داسې څه وسیله جوړېږي او هغه کومک کېدی شي نو موږ ورته تابعدار د رور په حیثیت باندې. او بله د نورې موضوعګانې چې دي کوم داخلي موضوعګانې دي، خبره داسې چې بعضې څیزونه یو پښتون هم په دې باندې موږ هم د لکه زموږ معاشره داسې ده چې بعضې څیزونه هغه زموږ ډېر سټرکټلی منع وي، په هغې باندې موږ خبر هم نشو کولی. ایون چې مشران ناست بیا خو په هغې موږ حق هم نه جوړېږي، او مشران په دې خبره پوهېږي
او ستاسو دا کار مې په دې غوښتې باچا صاحب چې همیشه ستاسو خبرې د ملت په باره کې او زه همیشه ملت سپورټ کوم که واکداران هر څنګه یې بېشکه غلطۍ په هر چا کې مخکې وروستو خو زما دغه یو هیله ده د ټولو ورونو نه چې یاره باید چې اوس نور که تاسو وګورئ په دې ستاسو په دې وطن کې زموږ د ټولو وطن دی ستاسو نه په هغې کې د هسپتال دا څومره لوی کمی دی د دې وجې څه دي دا ما کتو ریسرچ مې کتو چې د دې وجې څه دي هغوی وایي چې د دې لومبۍ وجه خو دا ده چې دوی ته فاینانشل ایشوز دي فاینانشل داسې چې اقتصادي لحاظ سره ډېر کمزوري دي لکه هغوی دویمه دا وه چې ډېر خلک داسې دي داسې ایریا دي چې رولرز ایریا دي هلته کې ډېر زیات آبادي نشته او 33% یعنی 33% خلک چې دی نو په رولر آبادۍ کې پاتې کېږي هغوی ته اپروچ نشته های کوالټي هاسپټلز ته او درېیمه دا چې ستاسو سره او های کوالټي ډاکټران نشته دا د WHO والا ریسرچ دی او د هغې پبلش و نو په کار دی چې په دې څیزونو باندې لږ سوچ وکړو فکر وکړو چې یاره یو مریض دی داسې ورته ستوګ نه راشي ته خپله سوچ وکړه باچا صاحب که دا ستا زیه یي مثلا که نور څوک نه یي ستا رور یي زیه دي ته والله دننه درد نه بیا څه خبرې داسې ډېر زیات عبدالرحمن زه به تا ته د دې اوس دغه درکړم دا د ساپۍ صاحب ستا په مخامخ خبره وکړه چې په جمهوریت کې جرمنیانو غټه شفاخانه په ننګرهار کې جلال آباد کې جوړوله او د هغې وخت والي ګل اغا شیرزی 15 لکه ډالر یې ته غوښتنه وکړه چې ما ته به رشوت راکړي او دا شی و ګوره هغه شفاخانه دی په دې پاتې شو دا ګوره څومره غټ خیانت دی څومره غټ جفا ده د خپل وطن سره که اوس دغه شفاخانه موږ ته خارجیانو جوړ کړی وي نن به ولې زه د پاکستان ته منډې وم ولې بل ته منډې وم و تا د پاکستان خبره وکړه د پاکستان په ویزې باندې 300,000 ډالر او دغه راځي مصرف راځي و دې بیمار ته موږ د بیمارۍ پیسې ورته راجمع کړو که د ویزې پیسې ورته راجمع کړو که نه نو داسې ده چې ډاکټران شته دی وروره خو بدبختانه موږ افغانستان همیشه په ډسپوزیبل باندې وخت تېر کړی د جاپان شي ته خوشحاله و چین شي ته خوشحاله و د پاکستان خصا شي ته خوشحاله و د ایران شي ته خپل تعمیري فکر نه لرو سوچ نه لرو چې موږ ولې دا کار نه کوو اوس یو شفاخانه ته اوس وګوره په دې دوبۍ کې په زرهاو غټ غټ کاروباریان پراته دي د افغانستان تجاران